السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو نن تاسو ته د بي توري کې موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. ب بڼ بڼ دا بڼ دی. باغ هم ورته وایي. دا بڼ دی. باغ هم ورته وایي. زموږ د کور په بڼ کې ښایسته ګلان دي. زموږ د کور په بڼ کې ښایسته ګلان دي. په هر کلي کې د میوو بڼ شته. په هر کلي کې د میوو بڼ شته. بڼوال په خپل بڼ کې ډیر زیار باسي. بڼوال په خپل بڼ کې ډیر زیار باسي. بڼ په پسرلي کې شین وي. بڼ په پسرلي کې شین وي. په بڼ کې د ګلانو سره سره د ډول ډول میوو ونې هم وي. په بڼ کې د ګلانو سره سره د ډول ډول میوو ونې هم وي. هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت وو اوس به یې درته وژباړو. لغات معنا: بڼ باغ، بڼ باغ، بڼوال باغوان مالیار، بڼوال باغوان مالیار. زیار، کوښښ، هڅه، هلې ځلې. کورنۍ دنده. د بي توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، دلته ما درته 4 کلمې یا لغاتونه راوړي. یو لغات یا کلمه به زه درته د تورو په شکل ولیکمه، نور 3 به تاسې بیا خپله ولیکئ. خبرې. خبرې چې کله موږ د تورو په شکل لیکو یا یې جدا جدا لیکو: خې، بې، رې، یې. خې، بې، رې، یې. ځینې خلک یې یا وایي. نورې 3 کلمې: بریالی، ثواب، بابا. دا به تاسې خپله د تورو په شکل ولیکئ. دوهمه برخه: د بي توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، دلته اوس یو کلمه ده جدا لیکل سوې ده: الف، واو، ب، ه. دغسې ټول سره راواخلو یو ځای یې کړو نو څه راځي؟ تر اوبه راځي. نورې 3 کلمې چې د تورو په شکل لیکل سوي دي دا به تاسو کورنۍ دنده ده، دا به تاسو سره یو ځای کړئ. نو دا و د بي توري کې چې ما تاسو ته د بڼ موضوع راوړې وه. نو تاسو سره مې لومړی متن شریک کړ. په دوهمه برخه کې هغه لغاتونه چې سخت وو هغه مو درته وژباړل، او همدارنګه په 3مه برخه کې مو درته د کلمو یو ځای کېدل او بیرته د کلمو د تورو په شکل لیکل زده کړل چې څنګه کیږي. نو په دې برخه کې مو تاسو ته کورنۍ دنده هم وسپارله. نو ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې یاده موضوع په کورونو کې ځان سره تر 10 ځلو پورې تکرار کړئ تر څو وکولی شئ په اسانۍ سره یاده موضوع زده کړئ.